څومره مسافر چې دي په پردي ملکونو کې اوسېږي او د هغې دا یقیني چې موږ به د دې نه یوه ورځ ځو یا یو کال پس یا یو 2 کاله پس چې دی دا ملک پرېږدو او خپل ملک ته به ځو. نو هغې کله هم چې دی داسې یو شی نه اخلي، خپلې روپۍ په د یو داسې شي کې نه مصرفوي، خپل وخت په یو داسې شي کې نه مصرفوي چې هغه شی بې ځان سره خپل ملک ته وړلی نه شي، او یا یو داسې شی هم نه اخلي چې هغې وړل بې ممکن نه وي او هغه ترېنه چې دی دلته د پردي په ملک کې پاتې کېږي. نو خبرې دا وکړه چې زموږ د ټولو مثال په دنیا کې چې دی هغه په شان د مسافر دی. موږ به ټول یو ورځ د دې نه چې دی رحلت کوو او دا دنیا به پرېږدو. نو باید موږ هغه شیان وانخلو یا هغه شیانو کې خپل مال مصرف نه کړو چې هغه موږ ته بیا په راتلونکي ژوند چې کوم ابدي ژوند دی او د آخرت ژوند دی چې هغې کې بیا مرګ نشته، هغې کې بیا ختمېدل نشته، چې هغې کې موږ ته فایده رانکړي. داسې یو شی موږ وانخلو یا یو خپل وخت چې دی په یو داسې شي کې مصرف نه کړو چې هغه موږ ته بیا هلته فایده نه راکوي. نو باید چې دی موږ خپل هغه اصل مقصد هغه وپېژنو چې هغه دین دی او کوشش وکړو چې هغه حاصل کړو.